ستړي مشئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. د جاوا سکرپټ 15مه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ کنډیشنز ته ګورو، اف ایلس سټیټمنټس ته. دا اصل کې موږ ولې استعمالوو او څه دپاره استعمالیږي. نو ځینې وخت کې نو بلکې اکثر کله چې موږ پروګرامینګ کوو نو موږ ته چې دی مخې ته مختلف حالات وي، مختلف کنډیشنز وي چې کوم کې موږ ته بیا فیصله کول وي. موږ ګورو که کنډیشن داسې وو نو بیا به زه دا فیصله اخلم، او که داسې وو زه به دا فیصله اخلم. لکه مثال واخلئ چې یو پروګرام دی، هغه تاسو نه ستاسو ایج تپوس کوي، ستاسو عمر تپوس کوي، او که ته ورته وایې چې زما 22 کلن یم، 30 کلن یم، بیا پروګرام تاسو ته ووایي چې او ته چې دی بالغه کس یې، غټ یې، ته چې دی د ګاډي لایسنس اخیستی شي، ګاډی چلولی شي یا ووټ ورکولی شي. او که ته ورته وایې چې زه د 18 نه کم یم، زه د 12 یم، 13 یم، بیا درته باید پروګرام داسې وایي چې نه ته خو سوړو کې په قلار کښېنه. نو حالات دي، حالاتو ته کتل دي او بیا یو ډیسیژن، یو فیصله اخیستل دي او هغه بیا یوزر ته ښودل دي چې داسې قصه ده. راځئ چې دغه موږ په جاوا سکرپټ کې څنګه کولی شو چې دغه موږ اوس وګورو. دا ویډیو او دې نه راتلونکې څونه ویډیوګانې چې وي هغه به موږ په وي ایس کوډ کې کوو، ځکه چې وي ایس کوډ چې دی دا ډېرو خلکو سره دی او د ریپلیټ آیډیا خو به تاسو ته لګېدلي. که هغه ستاسو خوښېږي نو تاسو چې دی هغې کې هم ظاهره خبره ده کوډینګ وغیره کولی شئ او دا هم یوز کولی شئ. یو شی دی، خو زه به چې دی راتلونکي ویډیوز ټولې په وي ایس کوډ کې کوم. راځئ چې موږ یو فایل چې دی، فولډر چې دی جوړ کړو. زه چې دی دا چې دی په ډیسکټاپ کې جوړول غواړم او زه دې ته ورکم چې چیس ټوټوریل کریټ کو او دا اوپن کو او دلته راشو دې ځای کې زه یو دغه جوړ کړم conditions.js، یو جی ایس فایل جوړ کړم او زه دې ځای کې ولیکم console.log او welcome to JS 5th video. صحیح ده. او دا چې دی زه داسې رن کوم، په دې ځای کې هم رن کولی شم. دلته تاسو ښکاري welcome to JS 5th video. که تاسو زما نورې ویډیوګانې کتلي د HTML او د CSS نو تاسو به کتلي وي چې هغه زه په براوزر کې به ما خپل چې دی کوډ چې دی رن کوو. زه غواړم چې جاوا سکرپټ هم چې دی زه چې دی هلته رن کوم په براوزر کې. نو موږ به براوزر کې به موږ څنګه رن کوو، موږ به دا چل کوو چې موږ به یو HTML فایل جوړ کړو index.html او داسې به وکړو. دلته به موږ یو بیسک دلته به موږ پیج جوړ کړو او د پیج له ټایټل به موږ ورکړو چې conditions in JS او داس چل به وکړو. دا به چې دی موږ په لایف سرور باندې رن کړو او لایف سرور باندې دا دی راغلی. تاسو ښکاري چې موږ ټایټل چې دی conditions in JS موږ ورکړو نو هغه راغلی او نور څه موږ ته نه ښکاري ځکه چې موږ هېڅ هم نه دي کړی، خالي دلته موږ ټایټل ورکړی دی، نور خیریت دی. اوس زموږ مین مقصد دا ده چې دا جاوا سکرپټ چې دی موږ چې کوم دا راغلی دی په دې ځای کې، دا باید موږ سره په دې ځای کې په براوزر کې د براوزر په کنسول کې دلته موږ ته راشي. نو هغه اوس نه دی راغلی. د هغې دپاره به موږ دا چل کوو چې دا جاوا سکرپټ فایل چې دی دا به د موږ index.html سره دا موږ لینک کوو. هغه به موږ څنګه کوو، زه به دلته ووایم چې سکرپټ سورس، د دې سورس چې دی conditions.js دا به وکړو، سیف کو موږ او بیا دې خوا راشو. تاسو ته به دلته وسکاري welcome to JS 5th video. صحیح ده. دا به زه لږ داسې راغټ کړم چې موږ ته بیا هر څه پکې ښکاري. نو اوس به موږ دا فلحال د index.html بند کړو او موږ به دلته خپل مین د ویډیو مقصد چې و هغې ته به راشو. نو د ویډیو مقصد چې دی if else statements و conditions و، نو هغې دپاره باید موږ اوس یو اگزامپل واخلو او په هغې اگزامپل بیسس باندې موږ
یو کوډ جوړ کړو. نو موږ به داسې چل کوو چې موږ سره یو یوزر دی زموږ د پروګرام ته به کینی او هغې ته به موږ به ترې پوښتنه وکړو چې ته موږ له نمبر یې راکړه، تا په امتحان کې څو نمبر راوړي دي. نو هغه به موږ ته نمبر راکړي. که د هغې نمبر یې د 50 نه اوچتې وي موږ ورته وایو چې ته پاس شوی، او که د 50 نه نمبر یې کمې وي نو موږ ورته وایو چې ته فیل شوی انفارچونیټلی. نو موږ ته چې دی اول چې دی نمبر یې پکار دی. نمبر یې موږ څنګه اخلو؟ موږ پرومپټ استعمال کولی شو او د دې په استعمال کې چې موږ دا استعمال کړو نو موږ چې د یوزر نه څه پوښتنه کولی شو، هغې نه انپوټ اخیستی شو. زه ورته دلته لیکم ستاسو نمبرز څو دي، دا مې ته کوېشن مارک او زه به چې دی کوېشن مارک زه دا سیو کړو. اوس دلته چې دی موږ چې براوزر ته راشو نو دلته پرومپټ داسې شکل وي. دلته هغه پرومپټ کې چې موږ څه ورکړي هغه پوښتنه راشي، د ځای کې به موږ سره ځای چې یوزر سره ځای چې هغه پکې خپل نمبر یې پکې ورکړي. که زه هغې ته وایم موږ ویلو چې 50 نه اوچتې نمبر یې پاس یې، 50 نه کمې نمبر یې فیل دی. موږ چې دی به دومره نمبر یې دی 80 نو چې دی پاس یې ما پکار چې ما له دلته راکړي یا دلته یو بل الرټ راشي هغې کې ما ته وایي چې ته پاس یې. ایس هم رانه کړل، خو دې رانه کړل چې موږ وړوکې غوندې پروګرام لیکلی دی، نور څه هم لیکلي نه دي. دغو نه کار یې وکړو، غریب چې دی ختم شو. وایو موږ ورته وایو چې که نمبر یې د 50 نه اوچت دی پاس. دغه زموږ سټیپ دی. نو اوس نمبرو پته به موږ ته څنګه لګي؟ هغه پرومپټ نه لګي، ول چې پرومپټ کې دننه موږ ته د یوزر جواب ملاویدی شي. نو زه به چې دی دا په یو ویریبل کې پټ کړم. زه به دلته ولیکم لیټ نمبرز چې دی هغه زما پرومپټ دی. که څه جواب هم راکړو په دې ویریبل کې به د هغې د یوزر جواب بند شي، سټور به شي. زه اصل کې دې ته نوم ورکوم د یوزر جواب. صحیح ده؟ دا یې ښکلی نوم شو، سړی پې زر پوهېږي. نو که زه ووایم اوس اف ته راځو. اف یعنی که د یوزر جواب غټ وي د 50 نه نو بیا چې ته الرټ ورکه چې تاسو پاس یې. دا پاس چې دی دا به کیپیټل کې ولیکو. او داسې مې نه دي لیکل، پاس یې پوره شی مې نه دی لیکلی. که هغې 50 نه اوچتې وي پاس یې ګنې که 50 نه اوچتې نه وي نور هر څه قصه وه نو موږ ورته وایو چې الرټ تاسو فیل یې. بدقسمتي سره نو دا قصه شوه. دې ځای کې یو بل دغه هم دی، دا یوزر جواب ټایپ چې دی دا څه دی؟ ځکه چې دا چې دی موږ دا چې دی کمپیر کوو د دې ګورو چې دا غټ دی وړوکی دی د 50 نه که نه دی. دا یوزر جواب باید دا یو نمبر وي. اوس موږ دې ځای کې مخکې ګورو چې دا د یوزر جواب ټایپ چې دی دا څه دی؟ دا یو نمبر دی، دا سټرینګ دی، دا څه شی دی؟ څه بلا ده؟ زه به دا چلو کوم کنسول ډاټ لوګ کوم او به ګورم چې دا یوزر چې دی د یوزر جواب ټایپ آف د ټایپ پته لګولو لپاره موږ سره چې دی دا میتھډ دی دا موږ استعمالو ټایپ آف د یوزر جواب. نو دلته به موږ راشو، دلته به زه ولیکم څلور، مخکې به اوکې کړو، دلته به راشو 44 او دلته موږ ته راغلی سټرینګ. دا چې دی یو سټرینګ دی. سټرینګ څنګه دی؟ سټرینګ دی نو ولې چې په پرومپټ کې چې یوزر څه هم ورکړي، که هغه نمبر ورکړي، که هغه انټیجر ورکړي، که هغه څه شی هم ورکړي، دغه د سټرینګ په شکل کې راځي. نو اول به موږ دا چلو وکړو چې دا کم انپوټ چې موږ ته را روان دی هغه موږ انټیجر ته واړو. انټیجر ته اړولو لپاره موږ به دا چل کوو چې نمبر ډاټ پارس
پارس انټ او دلته به موږ ورکو د یوزر جواب. اصل کې دا لغونې کې کمپلیکیټډ غوندې کې ښکاره کېدی شي، خو موږ د یوزر جواب چې دی دا موږ په دې طریقه باندې یو انټیجر ته اړو. دغه زموږ کوشش وي. که زه دغه شانته کار دا اوس دا کنسول ډاټ لوګ دلته وکړم نو باید اوس چونکې موږ دا د یوزر جواب چې دی دا موږ انټیجر ته واړو، په کار چې موږ سره انټیجر راشي. اوس راشو دلته موږ ټرای وکړو، مخکې دلته راشو او دلته هسې وکړم دا ماته اوس هم سټرینګ وایي. سټرینګ راته ولې وایي دا زه باید جاواسکرپټ ته ووایم چې دا چې دی دا ماته دا ویریبل چې دی زه په دې کې کار کول غواړم، دا چې دی ماته بدل کړه. نو زه به درته ووایم د یوزر جواب چې دی دغه شانته کار. بس که زه دا وکړم اوه کینسل. دلته چې دی 55 مې ورکړو دا ماته وایي نمبر، ځکه چې دا موږ اوس نمبر ته واړو. دا کم یوزر جواب چې دی موږ ورته ویل دغه چې دی اوس نمبر کا. د کنسول ډاټ به فی الحال لري ویل چې موږ ته کنفرم شو چې دغه اوس چې دی اوس دا زموږ د یوزر انپوټ چې څه هم وي هغه به اوس انټیجر وي. انټیجر یعنی نمبر به وي. نو اوس چې دی موږ د هغې کمپیریزن کوو چې دغه کم نمبر هم چې دی نمبر کم چې موږ ته د یوزر نه میلاوي که هغه اوچت وي نو داسې کوو، که 500 نه اوچت وي پاس یې کوو، که د 500 نه ښکته وي فیل یې کوه. نو دغه موږ وکتو او دغه کېږي هم. بس که زه داسې وکړم زه ورته وایم چې دا نمبر یې دي د 500 نه اوچت دي نو دا به ته پاس یې، او که زه بل نمبر ورکړم 40 ورکړم دا ماته وایي ته فیل یې. او که زه دې ته ویم چې زما 110 نمبر دي، 110 نمبر خو نشي کېدلی، 100 نمبر یې میکسیمم دي، د 100 نه ډېرې خو نشي راوړلی سړی که نه. نو 100 نه چې کم هم اوچت نمبر و هغه چې دی هغه غلط نمبر دی، هغه نشي کېدلی. باید موږ خلکو ته ویو چې کو چا چې 100 نه ډېر نمبر ورکړی وي چې دا غلط نمبر دی، داسې خو نشي کېدلی. که اوس دلته موږ ویو دا وایي چې ته پاس یې، دا غلط خبره. زموږ پروګرام خراب دی. څوک چې 100 نه ډېر نمبر ورکوي ورته وایي چې ته پاس یې، داسې چېرته کېدلی، داسې خو نشي کېدلی. نو زه دلته یو بل کنډیشن ورکوم، زه ورته وایم چې ایلس اف یو بل کنډیشن زه دلته کریټ کوم که د یوزر جواب غټ وي د 100 نه نو بیا الرټ ورکه، ورته ووایه چې دا غلط نمبر دی دی دې تباه که. نو داسې به شي. اوس چې دی زموږ پروګرام نور هم صحیح شو. بس که موږ داسې وکړو چې چا د 100 نه 190 نمبر چا ورکړلی موږ ورته وایو تاسو پاس یې، ولې نه دا یې په هغه اوس څه چل شوی دی. که د یوزر جواب غټ وي د 100 نه ورته دا غلط نمبر دی، دې ماته ویل ته پاس یې څه ورکوې 119 دا ماته ویل رښتیا. اول دلته موږ لیکلي دي که د یوزر جواب غټ وي د 500 نه نو 116 دا خو د 500 نه غټ دي خامخا که نه. اوس په کار ده چې اوس دلته موږ ولیکو چې دا د 500 نه غټ وي او د 100 نه وړوکی وي او د یوزر جواب وړوکی وي د 100 نه بیا پاس یې. نو دا اوس نورم ښه شو. اوس که زه د 100 نه 116 ورکړم یا 13 ورکړم دا ماته وایي دا غلط نمبر دی. وګوره زموږ پروګرام چې دی ورو ورو چې موږ ګورو ټیسټینګ ورسره کوو دا چې دی موږ کولی شو، دې کې موږ ډېر کار کولی شو. خو تاسو ته یو آیډیا درکولو لپاره چې ایلس اف هم پکې ولګو، یوه غلطي پکې مطلب یو بل کنډیشن هم پکې واچو. اوس یوزر داسې هم کېدی شي که څه عجیبه غوندې کې یوزر یې هغه راشي هغه وایي چې -9 نمبر دي زما، بیا دا وایي چې تاسو فیل یې. 9 -9
صفر نه ښکته نمبرې ستا کم سے کم صفر نمبر راتلی شي. ماینس کې خو به بیخي د شرم خبره وي ویسې، خو د ماینس کې چې نمبر راځي هغه هم غلط نمبر دی. نو راځئ چې دا چې دی دا لږ نور هم صحیح کړو. موږ به وکړه د یوزر جواب غټ وي د سلو نه یا د یوزر جواب وړوکی وي د صفر نه، بیا ورته دا غلط نمبر دی. نو دلته چې اوس موږ ولیکو -8 دا به ماته وایي دا غلط نمبر دی. نو تاسو چې دی دا یوز کولی شئ دا ټول if else statements او دا if else statement کوم کونټیکس چې دی سینټیکس هغه چې دی تاسو به if لیکئ یا else if یا else به لیکئ. if else if کې داسې وي چې بریکټ کې به ورته ته کنډیشن واچې، که کنډیشن داسې و ټرو راوختو نو بیا هغې به د دې کوم دا کرلی بریسز چې دي په دې دننه به کوډ ولیکي چې دا سټیټمنټ چې دی دا کنډیشن کو ټرو نو دا چې دی دا ایکسیکیوټ کا. که دا پوره اف که دا کنډیشن ټرو نو ته ایلس اف ته راشه دا ټرو دا وکا، او کو دا هم نو ایلس خو خامخا بیا اخرنی اپشن دی هغه به خامخا ایکسیکیوټ کیږي. نو دې ټول سټیټمنټس کې یو دانه به ایکسیکیوټ کیږي، داسې نشي کېدلی چې دوه دانې یا ټول یو ځای ایکسیکیوټ شي، ولې چې په یو ټایم کې یو کنډیشن ټرو کېدلی شي. موږ سره یو بل اپریټر دی ټرنري اپریټر، هغه هم چې دی د دې په شانته دی موږ ایف ایلس په شانته دی، خو هغه به لږ شورټ دی او لږ موډرن دی او ډېر خوند کوي، اکثر زه یې استعمالوم. موږ چې اوس دا څونه کار کړی دی دا چې دی زه په یو لاین کې هم کولی شم او هغه کې خالي زه دا پته لګولی شم سړی پاس دی که فیل دی. نو ټرنري اپریټر موږ استعمال کوو هغه کې زه یې ویلی شم چې د یوزر جواب که دا غټ وي د 50 نه نو بیا څه وکړه، بیا وویوه چې پاس ګنې ویوه چې فیل. دا یو لاین چې دی د ټول کار وکړو څونه چې موږ دلته لیکلی دی. راځئ چې اوس وګورو. وروسته دا چې دی دا به ماته څه نه ښکاره کوي، ولې چې دا زه کنسول کومه کنسول ډاټ لوګ یې کوم چې دا به ماته دلته ویزیبل شي. نو راځئ هلته بس دې ځای ته او دا اوکې کو یو ځل. زه دلته چې دی دلته کنسول ډاټ لوګ موږ ته په دې ځای کې کنسول کې ښکاري، ظاهره خبره ده. که زه دلته ورکړم 60 او دلته راشم دا ته ویتم پاس یې اوکې کم نو دلته به ماته راشي پاس. دا پاس چې دی دا د دې ځای نه راغلی ټرنري اپریټر نه. نو د دې سمپل سینټیکس دا دی چې اول به موږ دلته چې دی کنډیشن ورکوو چې کنډیشن څه شی دی، او بیا به کوېشن مارک لګو، او که کنډیشن ټرو وي نو ټرو والا چې کوم کوډ وي هغه به ولیکئ، او که فالس وي هغه به د دوه ډوټس نه به د فالس والا قصه وکړئ. نو د دې دا سمپل سینټیکس دی. دې نه علاوه موږ سره د ایف ایلس په شانته لکه موږ ایف ایلس دا قصه شوه او دا یوه قصه شوله، موږ سره چې دی سویچ هم شته دی. سویچ کیس ورته وایو. د جاوا سکرپټ څه شی که تاسو کتل غواړئ په انټرنیټ باندې نو ټول نه ښه ذریعه چې دی هغه MDN جاوا سکرپټ موږ چې دی سویچ سټیټمنټ پکې ګورو. نو دلته راشو، دلته چې دی دا دی سویچ کیس. نو دا چې دی تاسو وګورئ MDN ته ورشئ او دا وګورئ چې دا چې دی دا څنګه کار کوي. دا سویچ کیس والا کوم قصه چې ده تاسو ټرای کوئ چې په دې سچویشن کې راشي. څنګه چې ما دا کوډ لیکلی دی دا ایف ایلس چې دی تاسو سویچ کیس ته چې دی بدل کوئ او وګورئ چې دغه تاسو کولی شئ که نه شئ. تاسو بل ظاهره خبره ده بل اگزامپل هم یوز کولی شئ. ظاهره خبره ضروري نه ده چې تاسو خامخا چې دی دا د ګریډس والا دا پاس او فیل والا اگزامپل یوز کوئ.
سویچ کیس سټیټمنټ چې دی تاسو خامخا هغه ټرای آوټ کړئ او زه تاسو نه ډېره مننه کوم چې تاسو دې ویډیو ته راغلی او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم. د خدای په امان.